درس دی د الله رب العزت په توفیق او داغه په رحم او کرم سره. په آخرني بیان کې منګه دا خبره ختمه کړې وه چې د دعا د غوښتو آداب څه دي. مؤلف په دې کتاب کې څه د پاسه 20 آداب ذکر کړي د دعا غوښتو دپاره. د هغې ټولو وضاحت شوی ورسره دا خبره بیان شوې وه چې آدابو کې بعض آداب هغه دي چې هغه واجب دي او لازم دي چې هغه نه دعا دي نه قبلېږي. بعض هغه دي چې هغه مستحب او غوره دي. څومره چې یو سړي کې د دعا آدابي د دعا د غوښتلو نو دومره امید د دعا د قبلېدو ډېر شي. او من کې هر سړی دا غواړي چې د دعاګانې د الله قبولې کړي او د ده دا محنت ضایع نه شي. نو که چېرته ته دا غواړې چې ستا دا دعاګانې الله قبولې کړي او دا ضایع نه شي نو د هغې دپاره به بیا ته د آدابو خیال ساتي چې د هغې بیان په یو څو درسونو کې او بیانونو کې الحمدلله وشو. د هغې نه بعد یو فصل راوړی دی او ډېر اهم او ډېر ضروري دی. وی چې الکلمات التي يستجاب بها الدعاء، هغه کلمات هغه الفاظ چې د هغې په لوستلو سره یا د هغې په ویلو سره دعا قبلیږي. هغه کم کلمات دي، هغه کم الفاظ دي چې زه په دعا کې استعمال کم چې الله زما دعا قبوله کړي. او دا سوال زم چې تقریبا د هر مسلمان په زړه کې وي او هر مسلمان تر دې چې ماشوم دا غواړي چې زه د الله نه څه غواړم هغه یې ماله راکړي. دلته دا موضوع او دا خبره اوس بیانوي. هغه الفاظ تا ته ښیي کم الفاظ چې یو بنده د الله استعمال کړي د دعا په منځ کې نو د ده د دعا باذن الله الله یې قبلوي. زه به همیشه تاسو ته دا خبره رایادومه په منځ کې دې کتاب کې به تاسو ته ډېرې داسې خبرې راشي چې دې ټیم کې دعا ښه قبلیږي، د دې سړي دعا قبلیږي، د دې سړي دعا ښه قبلیږي، په دې الفاظو سره دعا ښه قبلیږي، په دې ادب سره دعا قبلیږي. نو دا یو مسله یاده کوئ چې ستاسو ذهن کې کله چې حدیث کې راشي چې د دې سړي دعا ښه قبلیږي یا دې ټیم کې دعا ښه قبلیږي یا په دې الفاظو سره قبلیږي، د هغې سره نور شرطونه هم دي. لکه اوس یو سړی دی هغه د اذان او د اقامت په منځ کې دعا غواړي او اذان او اقامت منځ کې دعا دا قبلیږي. یو سړی د اذان او د اقامت په منځ کې دعا غواړي او بیا هم نه قبلیږي، خو سیچل به یې که نه ته نور شرطونه هم دي. یوازې دا نه ده چې ته بس دقه یو خبرې ته کښېنې چې بهی زه دا کوم زما دعا به قبولی شي. نورې خبرې هم دي د هغې به هم خیال ساتي. لکه دې داسې مثال دی اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېرو حدیثونو کې اعمال خوري دي. لکه مثال چا دا کار وکړو دی به جنت ته ځي داسې ویلي. اوس دقه یو کار ته به نه پرېوځي چې دا کار به زه کوم زه به جنت ته ځم. د ټولو نه بنیادي عقیده به دي د توحیدي، نور اعمال به ورسره وي. نو چې دا عمل کې هم الله دې ورسره جنت ته بوځي دا مطلب یې بیا. ته به صرف هغه یو حدیث ته نه ګورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چا لکه مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چا له اوبه ورکړي دا غوره صدقه ده او دی جنت ته لاړ. بس ته دغې ته ډډه ولګوه ته به جنت ته ځي. هلته عقیده د توحید پکار ده، مونځ پکار دی، د مانځه نه بغیر کار نه کېږي، زکات په تا باندې لازم دی، حج د باندې لازم دی که طاقت دي. نو صرف یو حدیث نه رالي چې هغې ته پروت وي. اوس تاسو به واورئ ډېر حدیثونه چې د دې سړي دعا قبلیږي، دې ټیم کې دعا قبلیږي، په دې سره دعا قبلیږي. ته به صرف دغه یو خبرې ته نه پرېوځي بلکې د دعا نور هم آداب او مسایل دي چې هغه په تا کې دننه وي نو ستا دعا بیا ښه قبلیږي. یو سړی حرام خوري، حرام اغوندي، حرام استعمالوي او وایي ما خو د عرفات په میدان دعا وغوښته او پیغمبر وایي دلته دعا قبلیږي. نو صحیح د پیغمبر خو ویلې ته دعا قبلیږي په دې کې شک نشته، خو مرض خو په تا کې ته حرام ولې خورې؟ دې خبرو ته سوچ پکار دی. زمونږ دا عوام مسلمانان چې کوم دوی چې کله یو حدیث واوري یا یو آیت واوري
بس سم پې خوشحاله شي او هغې ته ډډه ولګوي او دې ته سوچ نه کوي چې دا دین ټول په دغه یو عمل کې نه راټولېږي بلکې د هغې سره نورې خبرې هم تړلی شوي هغې ته به بیا ګوري. نو دا کم الفاظ چې اوس خویه کېږي تاسو ته چې د دې په لوستلو سره یا د دې په ویلو سره د دعا په منځ کې دعا ښه قبلېږي دا یې مطلب دا نه چې بس هر څه کوه هر څنګه کوه خو چې دا لفظ پکې او ستا دعا به قبلېږي. کله داسې مي او دا مسله هم را روانه ده کله داسې مي چې دا سړی ښه برابر دی ښه آداب د دعا پکې شتي دا وخت هم قیمتي وخت دی دا کلمات یې به کوم استعمال کړو بیا هم دعا نه قبلېږي په هغې کې بیا د الله حکمت وي په هغې کې بیا د الله حکمت ولې نه قبلېږي دا مسله بیا را روانه ده انشاءالله. الكلمات التي يستجاب بها الدعاء هغه کلمات الفاظ ورته وایي هغه الفاظ هغه کلمات چې د هغې په لوستلو سره په ویلو سره دعا قبلېږي. وی اولنی خبره ده اسم اعظم د الله اسم اعظم په وسیله کولو باندې دعا قبلېږي. اسم اعظم لوی نوم د الله ته چې کله د دعاګانو په منځ کې د الله د اسم اعظم استعمال کې نو الله ستا دعا قبلوي. صرف دو دلایل پرې راوړي دي دو دلیلونه دي دا بیان کو بیا به دا خبره ذکر کړو چې اسم اعظم کم یو دی. اولنی دلیل یې راوړی دی عن بریدة رضی الله عنه د بریده رضی الله عنه روایت دی چې دا امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی دی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړي دعای واورېد هغه دا وي دې دعا ته ګوره او ځکه ما تاسو ته ویلي چې دا کتاب چې تاسو سره نه وي نو دا دعاګانې تاسو ته نه دي. اوس په دې کې په سوونو دعاګانې به دې کتاب کې را جمع شوي دي ستا دماغ دومره تیز غني چې په سوونو دعاګانې ته یادې بغیر د کتاب چې تا سره کتاب دا اوس قیمتي الفاظ خو یې کېږي بدقسمته به یې هغه سړی چې دا الفاظ هغه یاد نه کړي. دې سړي دا دعا وغوښته پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېده اللهم انی اسألک ای الله زه ستا نه دعا غواړم بأنک انت الله ځکه چې ته الله یې لا اله الا انت ستا نه علاوه بل د بندګۍ حقدار نشته الاحد الصمد ته یک یوازې ته بې نیازه یې الصمد بې نیازه بې حاجته چا ته حاجت نه لري خلک تا ته حاجت لري الذي لم یلد ولم یولد هغه الله چې نه ترې څوک پیدا دي او نه د الله او نه د الله د چا نه پیدا دي ولم یکن له کفوا احد او د دې الله په شان هیڅوک نشته. دا دعا وغوښته مختصر دعا ده خو ډېره اوچته ده ځکه تاسو اوس واورئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې باره کې څه وایي اللهم انی اسألک بأنک انت الله لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دی وی بیا مخکې به خپل سوال کړی څه به غوښتلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لقد سأل الله باسمه الأعظم دی انسان په اسم اعظم سره د الله نه دعا وغوښته د الله اسم اعظم یاد کو دا پیغمبر وی الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د الله هغه اسم اعظم دی سړي یاد کو چې په هغې سره څوک هم څه غواړي نو ورته میلاویږي او چې کله په هغې سره غوښتنه وکړی شي نو هغه قبلیږي. اسم اعظم دا خاصیت دی چې اسم اعظم دی د الله یاد کو بیا چې د الله نه څه غواړي تاله یې درکوي او چې کومه دعا غواړي هغه قبلیږي. دې سړي وي د الله اسم اعظم یاد کړی او وي دا هغه نوم دی چې دی اوس څه غواړي الله به ورله ورکوي. دویم دلیل یې راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی د امام ابن ماجه راوړی
سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیو سړي دعا واورید دعا غوښته پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورید هغه دا وی اللهم انی اسألک یا الله زه ستانه سوال کومه ستانه دعا غواړم بأن لك الحمد ځکه چې ستا دپاره ستاینه ده حمد ستاینې ته وایي ټولې ستاینې ټول د کمال صفتونه دا خاص د الله دپاره دي هر چې د مخلوق دپاره ستاینه ده نو هغه داسې نشي کېدی چې ته دا ووایې چې پلانې د ټولو اوچتو صفاتو خاوند دی دا نشي کېدی هر انسان کې څه نه څه کمې هغه شتي چې کمې پکې نشته نو هغه یو ذات دی الله سبحانه وتعالی هغه کې کمې نشته هغه کې نقصان نشته هر مخلوق کائنا من کان چې هر څوک دی او چې ستا په ذهن کې راځي غټ نه غټ مخلوق ستا ذهن کې راځي په دې کې کمې شتي سوای د الله نه نو ځکه ټول د کمال صفتونه دا خاص الله لره دي ویا الله زه تا نه سوال کوم ځکه چې ستا دپاره ستاینه ده لا اله الا انت نشتی بې ستا نه د بندګۍ لایق یوازې ته حقداري د بندګۍ اله معبود ته وایي خو داسې نشي ویلی دا ترجمه به غلطه وي چې نشتی معبود مګر ته معبودان خو شتي مشرکان خو معبودان ټاکلي دي که نو داسې به وایي نشتی معبود په حق باندې مګر ته معبودان شتي خو په حق چې کوم دی او کوم چې د عبادت حقدار دی هغه الله سبحانه وتعالی وحدک لا شریک لک ته یو ذاتي نشتی تا سره شریک هیڅوک تا سره شریک نشتی لا شریک لک هیڅوک سره شریک نشتی د پیغمبر نه والا چې پیغمبران اوچت خلک دي ورسره ملائکه هم والا اولیاء الله علما نیکان مجاهدین رښتیني چې څومره خلک دی به ذهن کې راځي د مخلوق د یوې ذرې پورې په آخره کې په دې هر څه کې د الله سره هیڅوک شریک نشته هیڅوک د الله سره شریک نشته نه ولی نه نبی نه ګټه نه ونه نه بزرگان او نه پیریان او نه ملائک هیڅوک د الله سره د هغه په بچایي کې شریک نشتی لا شریک لک او ځکه ګوره مخکې څه ووي لا اله الا انت وحدک ته یې کې یوازې لا شریک لک دی به تاکید وکړو ته په خپله بچایي کې یا الله یوازې د عبادت حقدار یا الله ته یوازې لا شریک لک په دې کې تا سره څوک برخدار نشته المنان ته منانی منان یعنی احسان کوونکی بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو یې بدیع بدیع هغه چا ته ویلی کېږي چې یو شی پیدا کړي ناشنا چې مخکې چا نه پیدا کړی نو الله ته بدیع السماوات والارض ولې ویلی کېږي ځکه چې د ځمکې او اسمانونه د الله نه مخکې چا نه دي پیدا کړي او ځکه ګوره بدعت ته بدعت ویلی کېږي ځکه چې دا ناشنا کار دی په دین کې څه اصل او بنیاد مخکې نشته نو الله بدیع السماوات والارض دی ولې بدیع دی ځکه چې د ځمکې او اسمانونه اول پرې هغه پیدا کړي د هغه نه مخکې چا نه دي پیدا کړي او نه یې څوک پیدا کولی شي ذو الجلال والاکرام اوچت شان او عزت والی دې سړي د الله حمد وي ثنا وي د الله صفات بیان بیا به مخکې څه دعا غوښتلي فقال النبي صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه لقد سأل الله باسمه الاعظم دې سړي د الله نه سوال وکړو غوښتنه یې وکړه د الله په لوی نوم یادولو سره الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب هغه نوم چې کله په هغې سره د هغه الله نه سوال وکړی شي نو هغه یې ورکوي او کله چې دعا وغوښتلی شي نو قبلی یې
دا دو دلایل په دې راوړي دي چې اسم اعظم په دعاګانو کې ډېر غواړه یادوئ اسم اعظم پکې یادوه الله به دله دعا قبلوي. دلته اهم سوال زړه ته راځي چې الله اسم اعظم کم یو دی. زه به مختصر خبر وکړم او که څوک ډېر تفصیل غواړي نو ما د الله نومونه چې کله بیانول نو د هغې په اوله کې په اولني دوه درې درسونو کې دا خبره شوې ده ښه په تفصیل سره دا خبره واضح شوې ده ښه په دلایلو سره چې د الله اسم اعظم کم یو دی. په دې کې د علماو لوی اختلاف راغلی دی چې د اسم اعظم د الله لوی نوم کم یو دی چې هغه څوک یاد کړي نو الله له هر څه ورکوي. اختلاف د دې د لاسه راغلی دی ځکه چې هلته کوم روایت چې دې باره کې راغلي دي په هغې کې د الله ډېر نومونه ذکر شوي دي. نو څوک وایي هغه به دا نومي، څوک وایي هغه به دا وي، څوک وایي هغه به دا وي. بلکې بعضو علماو خو دا ویلي دي وي اسم اعظم د الله یو خاص نوم نه دی، د الله ټول نومونه چې دی هغه لوی نومونه دي. نو معنی دا شوه چې په دعا کې د الله نومونه ډېر یادوه الله دله دعاګانې قبلوي. د بعضو علماو دا قول دی و اسم اعظم یو خاص نوم نه دی، هر نوم چې ته د الله یادې نو هغه اعظم دی، هغه لوی نوم دی. د الله لوی دی نو نومونه یې لوی دي. او اکثر علما وایي نه د الله ټول نومونه اوچت دي، دا صحیح خبر ده، خو یو نوم له الله بیا اوچت مقام ورکړی هغه کم یو دی. بیا په هغې کې اقوال دي د علماو ډېر. څوک وایي هغه دی المنان. المنان ځکه چې د دویم روایت چې موږ ذکر کړو د امام ابن ماجه چې راوړی په دې کې هغه المنان نوم دی، وایي دا المنان به وي. او څوک وایي الرحمن، او څوک وایي الحي القیوم، او څوک نور ذکر کوي. او بعض علما دې له ترجیح ورکوي، دا تحقیق دی او زړه پې مطمئن کېږي الحمدلله چې د الله اسم اعظم لوی نوم چې هغه ته یاد کړي او الله ستا دعا قبلوي هغه نوم دی الله، اسم الجلاله چې ورته ویلی کېږي. ولې دا اسم اعظم دی؟ نو د هغې یو دلیل دا دی چې د الله دا څومره نومونه چې ته ثابتې او دې نوم دا نوم به پکې یادی که یعنې ته وایې الله کریم دی، الله رحیم دی. نو اصل نوم چې د الله په ذات باندې دی هغه کوم نوم دی؟ هغه الله دی. دویمه ده چې دا څومره روایت راغلي دي دې باب کې هغې کې چې ته سوچ وکړې نو هر یو کې دا الله نوم راغلی. لکه اوس دا اولنی روایت دی که الله نوم شته کتاب چا سره دی؟ بأنك أنت الله، بأنك أنت الله دې کې راغلی الله نوم. او دا راته فایده ذکر کو په څومره روایتو کې چې د اسم اعظم تذکر راغلی په هغه ټولو روایتو کې سندن دا مضبوط روایت دی. د دویم کې الله نوم کوم ځای کې دی؟ بارک الله فیک. اللهم، اللهم معنی یعنی یا الله، اے الله. نو دلته هم شته. اوس د الله نوم په دواړو روایتو کې موجود دی. هلته الاحد الصمد دی، دلته نشته. دلته المنان بدیع السماوات والارض، هلته نشته. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته هم ویلي دلته هم ویلي دی سړي د الله لوی نوم یاد کو که نه. نو دا لوی نوم دلته اولته بدلیږي خو نه بیا که نه بدل شو، بدل خو نه شو، خو دا لوی نوم چې یاد کړی خو معنی دی چې هغه د دواړو ځایونو کې شتي. او په دې اولني روایت کې هم شتي الله بأنک انت الله، اولته هم شتي اللهم، او دې دویم کې اللهم دلته دې سره راغلی دی. والله اعلم. ما تاسو ته وایي چې دا مسله کې د علماو اقوال دي. څوک پکې دا وایي د الله اسم اعظم چې دی الاحد الصمد، دا د الله اسم اعظم دی الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا چې په دعا کې وي نو ستا دعا قبلي. دا خو یو خبره شوه چې دلایل په دې مضبوط دي چې د الله اسم اعظم هغه کوم یو دی؟ الله. ښه، او که چېرته ته دا ټول یاد کې ووایې دعاګانو منځ کې نو څه تاوان تا ته رسي، څه نقصان تا ته رسي.
چې تر الله نوم یاد کړي، المنان، الاحد، الصمد، بدیع السماوات والارض، ذو الجلال والاکرام، او بیا دعاګانې غواړي. نو څومره ښایسته دعاګانې به هغه چې په هغې کې د الله نومونه او صفات ذکر شي. نو اولنۍ خبره چې د هغې په یادولو سره د دعا په منځ کې دعا قبلیږي، هغه کومه خبره ده؟ د الله اسم اعظم، دا الله ته وسیله کول، په دې سره دعاګانې قبلیږي. دویمه خبره یې ذکر کړې ده، وایي چې دعا په لاندې حدیثونو کې ذکر شوو الفاظو سره وغوښتلی شي. لاندې یو څو حدیثونه یې راوړي دي، وایي دې حدیثونو کې چې کوم الفاظ دي که دا د دعا کې ذکر کړو، الله دله دعا قبلوي. اوس دا کوم الفاظ دي؟ نو دلته څلور روایت راوړي دي، هغو ګوته کې دي. اولنی روایت ته د سعد رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او دا روایت امام حاکم راوړی دی او سندن الحمدلله ښه صحیح روایت ته امام ترمذي هم راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دعوة ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، وی دعا د یونس علیه السلام. یونس علیه السلام ته ذی النون ویل کېږي، او النون په عربي کې څه ته وایي؟ مهی ته وایي. نو دعا د مهی والا یعنی یونس علیه السلام چې کله هغه د مهی په خېټه کې پروت او دغه دعا یې غوښتلې وه، هغې کې څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا هغه غوښتلې وه که نه وه؟ دا دعا یې غوښتلې وه، دا ذکر یې کړی. لا اله الا انت، نشتی د عبادت حقدار مگر ته یا الله، سبحانک ته پاکی د هر عیب او نقصان نه، الله د هر عیب او نقصان نه پاک دی. هر هغه خبره چې د الله د شان سره نه ښایي، الله د هغې نه پاک دی، او الله لایق د هر هغه صفت دی چې د هغه د شان سره ښایي. نو اوچت صفات د الله دپاره دي، هغه صفات چې د الله دپاره عیب ګڼلی کېږي، هغه د الله دپاره نه دي. لکه مثال والا بچی پیدا کېدل، دا زموږ دپاره اوچت صفت دی. لکه د یو سړي چې بچی پیدا کېږي، نو دا ښه صفت دی که بد صفت دی؟ ښه صفت دی، کمال دی، عیب نه دی، نقصان نه دی. خو د الله دپاره بچی د عیب او نقصان دی. ځکه موږ چې بچي ته ضرورت لرو، نو موږ کمزوري یو، موږ بوډاګان کېږو، موږ کمزوري کېږو، په موږ مرګ راځي. نو دې ته هم سوچي چې دا بچی که سبا لهیي چې د دعا به راله غواړي، نو د دې وروڼو خویندو خیال به ساتي، د میراث او د دې حقدار به شي، زما یو ذکر او نوم به پاتې شي. او که زه بوډا شم، نو زما دپاره به د امساو د کونټۍ کار کوي. الله ته خو دې ضرورت نشته. واده کول، یو سړی واده وکړي او ښځې سره کوروالی کوي، دا نقصان دی که د کمال صفت دی؟ د کمال دی. نقصان په انسان کې دا دی چې دی واده نشي کولی او دی د ښځې سره کوروالی نشي کولی، دا عیب دی، نقصان دی. خو د الله دپاره واده او د هغه دپاره بیبي د نقصان دی. نو د هغه دپاره کمال دا دی چې د الله نه ښځه شتي او نه یې بچی شتي او نه ورته ضرورت لري. اوس ګوره تکبر دا انسان دپاره کمال دی که نقصان دی؟ نقصان دی، عیب دی. تکبر دا صفت خو بد صفت دی. ولې زموږ دپاره عیب دی؟ ځکه چې دا زموږ دا بدن نه دی، بدن دا لایق د دې نه دی چې ما ورته پې لوی وکړو. لکه ته لویي د څه کې؟ په څه کې؟ په دې بدن چې کېدی شي سکڼ بعد پروت یو، بیا وایي چې ډاکټر له مې ورسوه، په دې کې څه ووایم چې دا بدن دی د دې لایق چې په دې دې تکبر وشي؟ ته په دغه مال کې چې کېدی شي لږ ساعت بعد نه وي، ته په دې زور کې چې د یو څو ورځو دی بیا به ختم شي،
نو ځکه زمونږ دا بدن دا د دې لایق نه دی چې موږ په دې باندې څه وکړو لوی او تکبر وکړو هر چې الله دی نو هغه پورې تکبر خوند کوي هغه پورې لوی خوند کوي ولې هلکه متکبر دی یاره الله په دې متکبر دی ځکه چې همیشه پاتې کېدونکی دی همیشه ژوندی دی همیشه زورور دی څه چې وغواړي هغه کوي هغه خوب نه راځي د هغه نه خبره نه هېرېږي هغه د چا نه هېرېږي هغه چې کومه فیصله وغواړي هغه نافظوي دا هر څه د هغه دي هغه ته به واپس کېږي هغه ته پاتې کېږي نو داسې ذات پورې تکبر خوند کوي داسې ذات پورې تکبر او لویي هغه خوند کوي اوس دنیا غټ غټ بادشاهیان تیر شوي دي په تاریخ کې ښه زورور بادشاهیان تیر شوي ښه زورور او اوس خاورو لاندې پراته دي که چېرته ته د هغه خبرې واورېدې چې کومې غټې غټې خبرې کړې وي او بیا د خاورو د ډیري ته وګوره چې به ده له پاسه پروت دی نو خندا به در شي چې ده ته چا وي چې دومره غټې غټې ووایه نن دی دا حال دی نو انسان به څه او تکبر به د هغه څه او لویي به څه لویي په یو لوی رب پورې خوند کوي زموږ په رب پورې نور لویي زموږ دپاره نقصان او عیب دی خوراک څښاک کول دا زموږ دپاره د کمال صفت دی که نقصان دی کمال صفت دی چې بیماري خو هغه خوراک څښاک نشي کولی چې معدې کار کوي خو سم کار کوي که نه په دسترخوان چې ناست یو رو رو لګی وي معده مې بنده ده او معده مې زخمي ده معنی دا چې دا سړی برابر نه دی جوړ نه دی د الله دپاره خوراک څښاک دا بې نقصان دی عیب دی ځکه چې هغه دې ته ضرورت هغه نه لري هسې دا مې تاسو ته یو فایدې دپاره دا خبره ذکر کوله ګوره دعاګانو کې یوه لویه خبره هغه دا یاده کوي هر مجلس کې چې د دعاګانو وضاحت کېږي هلته به د الله عظمت بیانېږي دا دعا موضوع د اصل کې دې سره تړلی شي ته ولې د الله نه دعا غواړې ځکه چې الله عظیم ذات دی نو زه اوس تاسو ته دعاګانې ښیم او یا د دعاګانو وضاحت کوم او د الله عظمت ته پکې نه بیانوم دا خو بیا څه خبره نه شو او چې څومره زه تا ته د الله لویي بیان کوم او څومره د الله د لویي ستا دې زړه ته کوشي دومره به د هغه رب نه دعاګانې غواړي او دومره به دې بیا په هغه باندې یقین او اعتماد هغه ډېرېږي ورځ تر ورځه به ستا یقین ډېرېږي ډېر او چې څومره دې یقین ډېرې مخکې حدیثونه تېرې شوي دي دعا به دې ښه قبلېږي یونس علیه السلام د مږي په خېټه کې دغه کلمات ویلي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین یقینا یم زه د ظالمانو نه ګوره پیغمبرانو ته څومره اوچت خلک دی او د خپل کمی اقرار کوي او ځان ته د کمی نسبت کوي ځکه مخکې موږ سره ادب تېر شوی د ګناهونو اقرار به کوې په دعاګانو کې یوه بله د الله مخکې به عاجزي کوي بارک الله فیک دا د پیغمبرانو عاجزي ده او دا د هغوی اقرار دی په خپله خطا باندې کوتاهي او خطايي د یونس علیه السلام نه دا شی وه چې د الله حکم ته صبر نه و کړی او خفه شو لاړ د قوم نه وی الله زه ظالمانو کې ته چې څومره د الله په مخ کې خپله کمزورتیا بیانې که نه دومره عزتمند کېږي لکه چېرته چا دا ونوي چې یونس علیه السلام الله ته دا ووایي چې یا الله زه ظالمانو کې او د یونس علیه السلام مقام را کم شو بلکې موږ د یونس علیه السلام دغه خبرې ذکر کوو په دې باب کې چې څومره عزتمند سړی و هغه څومره چې ته الله ته